سوال اول ځل و طالبانو د افغان حکومت کې ملاقات وشو او دویم دا چې اوپن وشو یعنی کوورټ نو خفیه نو نو دا ډېر ښه ابتدا ده نو ګورو چې مخکې څنګه کار روان ویس فیسیلیټیټډ obviously between the Afghan government and the Taliban leadership but دې کې دغه چې پاکستان دغه کې دومره مدد وکړو چې هغې سره خبره تر وکړي چې تاسو راشئ او فیسیلیټیز پرووایډ کړل ته کې بس او یو اخیرنۍ پوښتنه د قطر دفتر پکې امکان شته چې شامل شي امید خو دی بلته کې هلته هم طالبانو دفتر دی که نه چې طالبان شورا چې څه فیصله کوي هغه به هغوی کوي او په دې کې لکه داسې مهم کسان په دې خبرو کې بالکل او د شورا په منظورو سره راغلي او سر داسې د افغان طالبانو لخوا یو بیان جاری شوی قطر دفتر د طرفه چې کوم دلته کې کوم مذاکرات شوي هغې کې هغه خلک شامل وو چې کوم د حقاني د کوټې شورا د طرف او د پاکستان د استخباراتي ادارو د اثر لاندې دي او هغې ته داسې اختیار نشته چې دې مذاکرات ټول خبر دی چې هغه څوک وو هغه با اختیار وو